السلام علیکم ورحمت الله دوستانو. الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. عزیزانو، نن در سره د سورة المزمل یو وظیفه ښیم. دا وظیفه به انشاءالله ستاسو قسمت بدل کی. دا وظیفه به ستاسو په زندگی کې بدلون راولي او دغه د سورة المزمل وظیفه ستاسو هر ناممکن حاجت در پوره کوي. یاد ساتئ، سورة المزمل ډیر بهترین سورت ده او ډیر مجرب طاقتور عمل ده د یو حاجت کولو لپاره. نو لږ ورته متوجه سئ، پر هغه طریقه باندې یې وکړئ. د دې وظیفه د دې سورة المزمل انشاءالله دغه سورة المزمل چې تاسو پای ته ورسوئ، پر هغه طریقه باندې یې وکړئ کوم چې زه درته ښیم، او تاسو چې کوم حاجت په زړه کې لرئ بیا به انشاءالله پوره کیږي او تاسو به مستجاب الدعوت انشاءالله ګرځئ. چې کومه دعا وکړئ الله به ستاسو دعا سل په سله کې زه تاسو ته اطمینان درکوم چې الله به ستاسو هغه دعا قبلوي. ولې؟ ځکه چې سورة المزمل ډیر طاقتور سورت ده. کم څوک چې سورة المزمل ووایي او بیا د یو حاجت د پوره کولو لپاره دعا وکړي، الله تعالی د هغه انسان دعا نه ردوي د سورة المزمل په برکت سره. سورة المزمل ډیر بهترین سورت ده او ډیر پر تاثیر او ډیر طاقتور عمل ده. نو لہذا دوستانو، دا وظیفه به څو ورځې کوئ. اصل خو د دې وظیفې مثلا چې بعضې خلک یې طریقه وایي 11 ورځې، بعضې 21 ورځې وایي، بعضې 41 ورځې وایي. خو زه دومره ګرانه وظیفه تاسو ته نه درکوم. زه کوشش په هره وظیفه کې کوم چې وظیفه په مختصر الفاظو وي، پر انسان باندې بوج نه کړل شي او انسان یې وکړي. کم انسان چې یو کار په خوشحالي باندې کوي هغه کار مخته بیا تللی شي. کم انسان چې یو کار د بل مثلا ور باندې بوج په تکلیف باندې کوي، په هغه کار کې د انسان زړه نه وي، په هغه کار کې انسان خوشحالي نه وي، نو هغه کار بیا څنګه مخته ولاړ شي. نو لہذا زه یې عمل درته ښیم. څو واره د دې سورة المزمل 3 ورځې، صرف او صرف 3 ورځې، او څو واره به وایست. په دې 3 ورځو کې هر ورځ به 3 ورځې وایست، 3 واره وایست. بعضې کسان به ګوري وظیفه د سورة المزمل به تاسو ووینئ، څوک به درته وایي 11 واره وایه، څوک به درته وایي 21 واره وایه، څوک به درته وایي 41 واره وایه. خو 41 واره انسان څخه ډیر وخت اخلي، مصروفیات لري، انسان د دنیا د زندگی د ژوند د کور د. نو زه درته د 3 ورځو وظیفه درکوم د سورة المزمل. هر انسان که فارغ وي له مصروفیاتو څخه، خپل زندگی ته دی 15 منټه یو ورځ وخت مقرر کړي، په هغه وخت کې دا وظیفه وکړي صرف او صرف 3 واره. کم کس سورة المزمل زده ده، او که یو انسان سورة المزمل نه وي زده، یعنی قرآن شریف یې نه وي زده، هغه په کور کې ورور، زوی، وراره یا په بل چا باندې هم دا عمل د خپل مقصد د خپل حاجت لپاره کولی شي. په دې کې کوم حرج، په دې کې کوم مشکل نشته. نو لہذا دوستانو، د وظیفې عمل طریقه درته ښیم چې په هر ورځ شروع کوئ، کې د بت په ورځ شروع کوئ، کې د جمعې، کې د جمعرات. خو کوشش وکړئ زیات، مثلا که کوشش تاسو وکړئ وخت لرئ د بت له ورځې شروع کړئ، د جمعې په ورځ یې ختم کړئ. دا 3 ورځې وکړئ. کنې دغسې په نورو ورځو یې هم کولی شي، کې د جمعرات په ورځ شروع کړئ، د هفتې په ورځ یې ختم کړئ، هم صحیح ده. کې د جمعې په ورځ شروع کړئ، د اتوار په ورځ یې ختم کړئ، هم شروع ده، هم صحیح ده. خو زه چې کم وخت درته ښیم پر هغه طریقه، مثلا د بت له ورځې، بت ورځ مثلا بعضې ورته چهارشنبه وایي، څوک ورته بت وایي، د بت له ورځې نیولې پنجشنبې ورځ، د جمعې ورځ، دا 3 ورځې متصل وکړئ. که او نورې ورځې تاسو ورته مختص کوئ هم په دې کې کوم حرج نشته. وخت یا مثلا داسې وخت د ماښام له لمانځه نه بعد، یا د ماخستن له لمانځه نه بعد، یا د سهار له لمانځه نه بعد، دغه 3 وختونه، ماښام، ماخستن، سهار، په دغو 3 وختو کې تاسو کولی شئ. خو یاد ساتئ په کوم ورځ کې، په کوم وخت کې وکړئ، پر روانو 2 ورځو کې به هم پر هغه وخت باندې کوئ، د وخت نه هغه نه پکې کوئ. د وظیفې عمل دا د اولین خو به ښه اودس وکړئ، خو د سهار لمانځه د ټیم یې، یا د ماخستن له لمانځه نه بعد، یا د ماښام، معلومه خبره ده چې انسان په اوداسۍ اودس به یې. خو که چیرې بیا هم داسې پېښه شوه اودس یې نه و، اودس دې ورته وکړي بغیر له اوداسه څخه ویل یې نه ده صحیح. نو قرآن مجید به ورواړئ پر خپل ځای ناست، که زنانه یې که نارینه یې، هر کس دا وظیفه کولی شي. که یې خپله نه یې زده خو بل چا هم کولی شي. نو سورة المزمل یو وار به تلاوت کی، کله چې یو وار تلاوت کوي
لغه نه بعد به دوه واره بیا دوم ور تلاوت کی، لغه نه بعد به دریم ور تلاوت کی، یعنی درې واره به سورة المزمل تلاوت کی. کله چې تلاوت کوي څنګه ته به ګلاس وب پرتی پرغه دی جوف کړي دم دی کړي، لغه نه بعد د خپل حاجت لپاره په وګدو الفاظو په ډیر عاجزي په ډیر خشوع په ډیر تواضع سره دعا وکړي، ان شاء الله دعا به قبول شي. پر هغه اوبوس یې دم کړی دغه په بیمار باندې چې کله شي الله به شفا ورکي، او که سحر که جادو که هر څه وي هغه پر هغه ځای باندې هم تولی شي، کم ځای سي درد وي یا دانی وي یا خراب وي پر هغه ځای باندې هم دغه کولی شي، یا په مخ باندې هم بخلی شي چې مخ یې مثلا نور نه وي کې تور وي، یا د محبت لپاره یې په هغه کس باندې هم چښلی شي چې ځان محبوب یې جوړ کړي، یا د رښتې لپاره یې په هغه کس باندې هم چښلی شي د ځان رشته هلته کول غواړي، یا د دوه کسانو په مابینځ کې د مینې او د محبت لپاره ښځه خاوند ورونه پلار مور هر څوک چې د هغو تر مابینځ محبت راوستلو لپاره یې په هغو باندې هم چښلی شي، په دې کې کوم حرج نشته. نو دا عمل چې وکړي انشاءالله حاجت به حاجت پوره شي، او هغه عمل چې دی مثلا د محبت لپاره یا د رښتې یا د اتفاق لپاره کوي په هغه کې هم الله تعالی درته کامیابي ور نصیب کړي. نو د سورة المزمل عمل 3 ورځې پر لفظ متصل په دې درو منځو نه بعد چې هر وخت تاسو فارغ اسوات په غټ ټایم کې وکړئ، ان شاء الله په ډیر څه به ستاسو دا وظیفه تاسو ته په لاس ډیر څه درکړي. پر الله مسپارم دوستانو تر بلې وظیفې د خدای په امان له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. الله مو آباد او خوشحاله. السلام علیکم.